او اوله مسله دا چې دا قرباني واجب ده کو سنت ده. دا قرباني څه ده؟ واجب ده کو سنت ده. نو قرباني واجب ده. بعضی فقها وایي چې نه سنت ده، خو هغې هم عام سنت نه یادوي بلکې سنت مؤکده یادوي. څوک چې وایي قرباني واجب ده د هغې مضبوط دلیل دا دی چې نبی علیه الصلاة والسلام 10 کاله په مدینه منوره کې تیر کړي دي او په دې 10 کالو کې نبی علیه السلام چېرته قرباني نه ده پرېښې، او چې کم کار نبی علیه السلام همیشه کړی وي او فریخ یې نه وي هغې ته واجب ویلی شي. دویم دلیل پې دا دی چې نبی علیه الصلاة والسلام چا چې قرباني نه ده کړې سخته رټنه یې ورته کړې ده، سخته رټنه یې ورته کړې ده. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا او کما قال علیه الصلاة والسلام. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي د یو سړي طاقت شته دی چې قرباني وکړي او بیا هم قرباني ونه کړه، دی دې په ما پسې په مانځه کې نه ودرېږي د اختر، دی دې زمونږ عیدګاه ته نه راځي، په ما پسې دې مونځ نه کوي. نو دومره سخت وعید، دومره سخته رټنه نبی علیه السلام په سنتو نه ده کړې بلکې بس یې کړې ده په واجبو یې کړې ده. دې وجې نه اکثر فقهاو د امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب هم دا دی چې قرباني څه ده؟ واجب ده. قرباني واجب ده. هم بعضې فقها وایي سنت ده، بعضې فقها څه وایي؟ سنت ده. د هغې دلیل دا دی، هغې وایي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په خپل دور خلافت کې قرباني نه وه کړې، او عمر رضی الله تعالی عنه په خپل دور خلافت کې څه نه وه کړې؟ قرباني نه وه کړې. نو که دا واجب وي نو هغوی بیا څنګه پرېښودله؟ خو دا دلیل لږ کمزوری دی. دا څه دی؟ ولې؟ ځکه چې ابوبکر رضی الله تعالی عنه د مؤمنانو بادشاه دی، امیر المؤمنین دی، خو غریب و قرباني پې واجب نه وه ځکه یې نه وه کړې. د مسلمانانو بادشاه و خو دومره مال ورسره نه و چې قرباني پې کړی وی. عمر رضی الله تعالی عنه په سوونو میله باندې په ملکونو بادشاهت کوي خو دومره پیسې ورسره نشته چې څه پې لازم شي؟ قرباني. نو هغې دواړو په خپل د بادشاهۍ په ټایم کې د خلافت په ټایم کې دا قرباني چې نه وکړې په هغې باندې قرباني څه نه وه؟ واجب نه وه. دا پنکې باندې که دغه تش دی غالبا په هغه باندې قرباني واجب نه وه، واجب ځکه هغې قرباني نه وکړي. نو لهذا څوک چې وایي هغې قرباني نه وکړي نو دا قرباني واجب نه ده، دغه دلیل لږ څه دی؟ کمزور دی. په هغې باندې قرباني لازم نه وه ځکه نه وکړي. بهرحال قرباني څه ده؟ واجب ده. قرباني څه ده؟ واجب ده. بیا په چا باندې واجب ده قرباني او په چا باندې نه ده واجب؟ نو دا یو اهمه مسله ده. زیاتره خلک تپوس کوي یاره په ما باندې قرباني کېږي که نه کېږي، په ما قرباني لازم ده که لازم نه ده؟ دا تپوس خلک ډېر زیات کوي نن سبا. نو دا مسله یاد وساتئ چې کوم عاقل بالغ مسلمان دی، یو مسلمان دی عاقل هم دی او بالغ هم دی، نو په ده باندې قرباني څه ده؟ واجب ده. نصاب ورله څه شی دی؟ نو نصاب ورله د سرسایي چې کوم نصاب دی هغه د قربانۍ دپاره هم دی. د زکات نصاب نه ښه، ځکه چې زکات په نصاب کې حولاني حول شرط دی، کال تېرېدل. مثال په طور نن ما سره 1 لاک روپۍ رالی په ما زکات نشته، خو چې را روانه کال دا ورځ راله او زما سره 1 لاک روپۍ وي په ما بیا څه دی؟ زکات دی. په هغې کې کال تېرېدل، په زکات کې کال تېرېدل شرط دی که نه؟ خو په سرسایه کې او په قربانۍ کې کال تېرېدل شرط نه دی. د لوی اختر په ورځ باندې ستا ملکیت ته 1 لاک روپۍ رالی قرباني در باندې واجب شه، څاروی ګوره په کې کال تېرېدل څه نه دي؟ شرط نه دی. ښه نو نصاب څومره دی؟ غالبا چې نن سبا دغه تقریبا 1 لاک روپۍ کېږي، اندازتاً 52 تولې سپین زر دی، 2.50 تولې سپین زر چې د چا سره وي، یا ورسره 2.5 تولې سره زر وي، یا ورسره نغدې پیسې چې وي. ما درته وي چې څه کم لاک روپۍ یا 1 لاک روپۍ ورسره دي نغدې، او قرضه پې هم نشته دی. ښه دلته کې ستا سره 1 لاک روپۍ دي خو 1 لاک در باندې قرضه ده، بیا در باندې قرباني شته؟ بیا در باندې نشته دی. ځکه چې لومبی پکار دا چې ته څه ورکړې؟ قرضه ورکړې. قرباني وروستی خبره ده، قرضه ورکول لومبی دي. یا حاجت اصلیه نه ستا سره دومره سامان پروت دی چې د هغې قیمت 1 لاک روپو ته رسي، ستا د حاجت اصلیه نه. حاجت اصلیه څه ته وایي؟ نو دا خو اوږده مسله ده، خو زه برته په مختصرو الفاظو کې دا ووایم چې ستا سره داسې سامان موجود دی چې 1 کال کې ته استعمال نه کړې. په کور کې ستا لوښي پراته دي، لوښي، او په کال کې استعمال نشو، دا د ضرورت نه څه دي؟ سیوا دي. ستا جوړې دي او دوس پکې یوه جوړه ده چې په کال کې تا وانه غوستله، نو دا د ضرورت نه څه ده؟ سیواګري ده.
نو د ضرورت نه سیواګر سامان دستا بیا بعد داسې خبره دا موبایل به ته چې دام په ضرورت کې داخل دی کنه موبایل په ضرورت کې داخل دی خو په موبایل کې هم قسمونه دي په 3 لک روپۍ په کې موبایل شته دی او په 60,000 موبایل شته دی نو سړی په 3 لک روپۍ موبایل اغسته دی دا خو زما په استعمال کې زه قرباني نه کوم کوي به ولې بنه کوي په 3 لک موبایل اغسته شو قرباني نشي کولای دا ضرورت نه چې په 3 لک موبایل اخله دا ضرورت نه دی نو بیا به قرباني کوي نو دا رنګي یا ستا د اوسانې نه سیواګره کور دی یو د سړي خپل کوري اوسېږي پکې کنه یو د اوسانې نه ما سیوا کور دی په کرایه دی ورکړی یا خوشه پروت دی یا دی پکې فقیر کې نه ولې دی په خپل پکې نه اوسېږي پیسې در سره نشته خو چې ستا د اوسانې نه سیواګره کور دی بیا در باندې قرباني لازم د قرباني بکای یا ستا دومره جایداد دی چې ستا د آمدنۍ نه ډېر دی نغدي پیسې سره نشته دی نغدي پیسې در سره خو ځمکې دي دومره دي چې ستا 10 منه دانې لګي او هغه کوي 60 منه یا هغه 30 منه یا 40 منه کوي مثال په تور کنه ستا د گزاران نه ډېرې زیاتې دي بیا در باندې هم څه لازم ده قرباني در باندې څه ده لازم د قرباني به بیا کوي نو په هر هغه انسان باندې قرباني واجب ده چې 2.50 نیمه تولې سپین زر وسره دي ونیمه تولې سره زر وسره دي یا وسره 1 لک روپۍ دي نغدي یا وسره د ضرورت نه دومره سیواګر سامان دی چې هغه را یو ځکړې شو قیمت یې ولګول شي 1 لک روپو ته رسي په دې انسان باندې څه واجب ده بیا قرباني په څه ده واجب ده په دغه انسان باندې دی به قرباني کوي بله مسله پکې دا راځي چې اکثر اوقاتو کې پلار او زامن ګډ پاتې کېږي شریک کور چې ورته ویلی شي شریک کور کې پاتې کېږي پلار هم شته او زامن هم شته نو آیا د کور د سربراه د مشر قرباني د ټولو د طرف نه کافي شو کنه هر تن به ځان ځان قرباني کوي نو دې مسله باندې لږ ځان فو وکړئ ښه دې باندې ځان فو وکړئ مسله دا ده پلار هم ژوند دی او زامن ورسره شریک پاتې کېږي نو د دې 2 صورت دي یو صورت دا دی چې زامن ګټه وټه کوي پیسې ګټي خو ټولې پیسې راوړي او پلار لی ورکوي چا لی ورکوي